Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Hope you all to be healthy and wealthy. Guys, today we have the 10th lesson of beginner 1 class. So guys, if you want to learn English with me and if you are new on my YouTube channel, so don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get my all new videos notification. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګرو زل بیا زموږ YouTube channel Facebook page ته ښه راغلاست. نن موږ تاسو په beginner 1 class کې لسم lesson لرو. چې په دغه لیسن کې به موږ تاسو د نام دوه بخښه وایو. ملګرو که چېرته غواړئ زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ هره نوې ویډیو در تاسو پورې ورسېږي. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو د ناون برخې شروع کړي دي، نن یې موږ تاسو نهمه برخه وایو. په نهمه برخه کې موږ تاسو لرو irregular nouns. راځو ډیفینیشن ته. Are those nouns which cannot be made plural by adding s, es. They have special forms. د تعریف دی مکمل. راځم په پښتو کې تعریف درته کومه. د پښتو ترجمې لپاره لومړی کمنټ وګورئ انشاءالله چې مکمل سره به مو ورباندې خلاص شي. او بیا هم زه دلته په پښتو کې درته تعریف کوم. راځو irregular nouns. موږ تاسې په تېر درس کې مو regular nouns ویلي چې منظم ته ویل کېدل، اسمونه منظم اسمونه، او دلته وایو irregular nouns. irregular دا مطلب چې غیر منظم اسمونه. راځو ډیفینیشن تعریف دی. هغه اسمونه دي کوم چې نسی جوړېدلی جمع بڼې په اضافه کولو د اس، اس او هغوی چې دي خپل ځان ته ځانګړې بڼې لري. څه شو؟ بیا په پښتو کې موږ تاسو داسې تعریفولی شو. راځو موږ تاسو اگزامپلز ته. چایلډ ماشوم ته ویل کېږي، چلډرن ماشومان. دا اوس په اس باندې نسو موږ تاسو جمع کولی چې ووایو چیلډز. صحیح شو؟ دا ځان ته خپلې ځانګړې بڼې لري لکه دغه رقم چلډرن. اوس فوټ پښه موږ تاسو اس نسو ورکولی چې فوټس ووایو یعنې پښې. دلته ځانګړې بڼه د خپل ځان لپاره لري چې ورته فیټ ویل کېږي یعنې پښې. همدارقه موږ تاسو ویلی سو چې لوس. صحیح شو؟ دا سپږې ته ویل کېږي چې د انسانانو په سرونو کې یو قسم حشره ده. صحیح شو؟ چې موږ تاسو دا جمع کولی سو په آی سی ای سره. لکه ماوس موږ تاسو لرو. صحیح شو؟ ماوس چې دی د کمپیوټر ماوس ته هم ویل کېږي. موږ تاسو په عامه لهجه کې ماوس ورته وایو او موږک ته هم ویل کېږي. نو دا او یو اس ای چې راغلی دا جمع کېږي پر څه شي باندې؟ آی سی ای باندې. راځو موږ تاسو ملګرو لسمې برخې ته د ناون موږ تاسو لرو collective nouns. صحیح شو؟ راځو ډیفینیشن ته. Collective nouns are those nouns which are singular in form but plural in meaning. صحیح شو؟ دا مکمل تعریف دی. راځو همدارقه ادامه ورکو. collective nouns denote a group of people, family, etc. They usually come in the singular form. صحیح شو؟ راځو collective nouns ته. درته معنا کوم په پښتو باندې په کمنټ کې وګورئ انشاءالله. هلته به هم زه ترجمه درته ولیکم. دلته صرف په پښتو کې موږ تاسو تعریف وایو. collective nouns موږ تاسو راځو وایو چې په پښتو کې موږ تاسو څنګه تعریف جوړولی سو. collective nouns هغه اسمونه دي چې واحدي بڼه ولري، یعنی په شکل کې واحده وي خو په معنا کې بیا جمع وي. صحیح شو؟ دغه اسمونه ته چې ویل کېږي collective nouns. موږ تاسو فکر کوم په پښتو کې ورته ټولیز نومونه وایو. صحیح شو؟ همدارقم راځو collective nouns denote a group of people. collective nouns collective اسمونه په ګوته کوي د خلکو یوه ډله، فیملی، کورنۍ، etc وغیره. دلته بیا پسې راځو they usually come in the singular form. او دغه اسمونه چې دي دا په شکل کې په واحدي بڼه سره وي. صحیح شو؟ لکه اگزامپلز ته موږ تاسو مثالونو ته راځو. council شورا چې دی یو نوم دی خو موږ تاسو دلته ویلي چې group of people. صحیح شو؟ د خلکو په ډله باندې دلالت کوي دا council. صحیح شو؟ نو دغه رقم اسمونه ته چې ویل کېږي collective nouns ورته ویل کېږي. اوس کمپنۍ چې دی دا هم collective noun دی. کمپنۍ ته موږ تاسو وایو. enemy هم موږ تاسو دښمن ته وایو. دا هم collective noun دی. opposition مخالفت ته ویل کېږي. دا هم چې دی collective nouns دی. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت تېر شي. بیا الله مو حافظ و ناصر.